دا انعام زه تاله درکوم ته خو زمانه زیات کمه کوي منډه وزیره جی چې به دې زما حکمرانۍ کې چې کم کمکل دی ماله دې ته پیش کا باچا سلامت جو احمد نیولې دی د حکم تعمیل دې وکړی شي دا جوالم باچا سلامت باچا سلامت را مې وستلو وزیره با تکبیره ته خو ډېر زر رالی ستا په باچایۍ کې د کمکل ډېر زر میلاویږي وزیره دې را مخکې که د څه کیسه ده زه خو داسې کار و باچا سلامت و پای سم ساړه دي دا اوبه څومره یخې دي دا څه کې لکه ولې ګورې نه ړوند دی لام ماما همال کو ټیپور وباسئ باچا سلامت چې غواړي راځه دربار ته ستا پیشي ده وزیره با تکبیره جی باچا بل څه کیسه ده زیبلو خو داسې ناشنا کار کړو چې داسې را روان وو بل کمکل هم پکار دی تا دې څه ورګه تا دا څه کې لکه ګورې نه کور کې وړه ختم شوي هغه نه وړمه دا هم صحیح کمکل دی روزه مې نه ځان راځه تا باچا سلامت غواړي دربار کې پیشي ده راځه وزیره با تکبیره جی باچا سلامت زما د ړومبې کس کیسه خوښه شوه هغه ماله دې ته پیش کا زه ته ځه لکه کور ته ته را مخکې شه دا دی عمده دی کېنه لکه که چې انعام دل درکړي تا له اوس زه انعام در کوم دا ماله نیکه راکړو دا ښار دا انعام زه تاله در کوم ته خو زمانه زیات کمه کلي وزیر با تکبیر چې ته په منډه باچا سلامت نه جوړه مرګیل لزم ډاکټر ولا راولم ځکه چې مال دا باچا انعام راکړی یاره دې تپوس نه به تلل غواړي اوس دا سلامت ولې نه جوړی ولې خپئ زما ستا به جدایي راځي او زه د همیشه دپاره روان یم باچا سلامت ته چې ځې تا خو به دلته ځان له مخلونه جوړ کړي هلته کې هماړه ما ځان له جونګړه قدریم نه را جوړه کړې باچا سلامت ته خو باچا وې تا سره د هغه ځای د تلو غم نه زه خو دې باچایۍ په غفلت کې اچولی وم باچا سلامت تا چې ماله په دې خپله کمکلتیا دا دومره غټ انعام راکړی دی په زمانه زیات خو ته کمکلې موږ د دنیا اسایشونو او آرامونو کې پراته یو او آخرت رانه هیر دی هغه سړی هوښیار دی چې ځان آخرت کې کامیاب کړي موږ د هغه ځای غم کول پکار دی